بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم. رفیع الله صاحبزاده یم، یو تن د پوهنتون د کابل پوهنتون د فارغانو له ډلې څخه د کمپیوټر ساینس پوهنځي د آی ټي بخش نه دې کورس کې په حیث د استاد یم او نن چې موږ تاسو برنامه شروع کوو ویندوز 7 دی. نو راځو اوله کې په ویندوز 7 باندې بحث کوو چې ویندوز 7 تاریخ د کوم ځای نه راخیستل شوی ده او آیا موږ تنها ویندوز 7 لرو او که نور ویندوزونه هم لرو. مای کمپیوټر دغه نوټ چې ما تاسو ته اماده کړی دغه نوټ به ووایو، بیا به راشو مستقیم په ویندوز 7 باندې. مایکروسافت ویندوز هیستوري، موږ او تاسو تاریخچه د ویندوزونو وایو چې کوم ویندوزونه موږ او تاسو لرو. اولنی ویندوز چې ویندوز 1.x په نومو، ویندوز 1.x په نومو او تر ویندوز 10 پورې موږ او تاسو ویندوزونه لرو. 1.x up to ویندوز 10، یعنی اول او 1.x نه شروع ده تر ویندوز 10 پورې موږ او تاسو ویندوزونه لرو. راځو د 1.x نه شروع کوو. ویندوز 1.x یا 1.x دا په نومبر د 20 تاریخ 1915 میلادي کال کې دا ویندوز بازار ته راغی. دې پسې بل ویندوز 2.x چې دا په نومبر میاشت کې 1908 میلادي کال کې بازار ته راغی. دې پسې بل ویندوز 3.0 دا په می 22 تاریخ د 1990 میلادي کال کې بازار ته راغی. دې پسې بل ویندوز 3.1 دا په مارچ د 1992 میلادي کال کې بازار ته راغی. ورپسې ویندوز 95 یا ویندوز 95 چې ورته وایي دا په اګست میاشت کې 24 تاریخ 1995 میلادي کال کې بازار ته راغی. ورپسې بل ویندوز NT دا په جولای میاشت کې 29 تاریخ 1996 کې بازار ته راغی. ورپسې ویندوز 98 یا 98 ویندوز په جون 25 تاریخ 1998 میلادي کې بازار ته راغی. ورپسې ویندوز 2000 یا ویندوز 2000 یا 2000 چې ورته وایي ویندوز 2000 دا مشهورترین ویندوز دی. دا په فبروري 28 تاریخ 2000 میلادي کال کې بازار ته راغی. ورپسې ویندوز ملینیم اور ویندوز می دا په سپتمبر 16 تاریخ 2000 کال کې بازار ته راغی. ورپسې ویندوز سرور 2003 دا په اپریل میاشت 24 تاریخ 2003 کال کې بازار ته راغی. او ورپسې ویندوز ایکس پی چې مشهورترین ویندوز دا، ډیر خلک د سره آشنایي لري، بلد دي او ډیرو به د ویندوز ایکس پی کې کار هم کړی. مشهورترین ویندوز دی، مشهورترین، او دا په اکتوبر 21 تاریخ 2001 کال کې بازار ته راغی. ویندوز ایکس پی پسې ویندوز وستا بازار ته راغی. دا په جنوري 13 تاریخ 2001 کال کې بازار ته راغی. او ورپسې ویندوز سرور 2008 دا په فبروري 28 تاریخ 2008 کال کې بازار ته راغی. او ویندوز 7 میلستون چې ویندوز 7 ډیر بهترین ویندوزونه دي او ډیرو خلکو په دې کې کار کړی، اوس هم ویندوز 7 ډیر استفاده کیږي. دا په 2010 کال کې بازار ته راغی. ویندوز 7 میلستون. ویندوز 7 نور ورژنونه هم لري. ویندوز 7 پروفیشنل، ویندوز 7 هوم پری، ویندوز 7 الټیمیټ او نور ورژنونه هم لري چې مونږ او تاسو هر یو الټیمیټ وایو چې دا ټولونه لوړ دی، اخیری ورژن دی، بازار ته راغلی دی. او ویندوز 7 پسې ویندوز 8 یا ویندوز 8 چې ورته وایي دا بازار ته راغی. او ویندوز 8 پسې 8.1 8.1.1 8.1.2 دغه نور ورژنونه، نور نودونه هم د ویندوز 8 بازار ته راغل. او ویندوز 8 پسې مستقیم ویندوز 10 چې اخیری ویندوز دی دا بازار ته راغی. ویندوزونه ډیر دي. ویندوز
1.x نه شروع ده تر ويندوز 10 پورې چې دا ټول ويندوز کورنۍ کې شامل دي. دا ټول ويندوزونه تاسو تاریخچه ویل چې په کم کالونو کې راغلي دي. خو مونږ او تاسو بهترین ويندوزونه چې فعلا مونږ او تاسو پیژنو XP ويندوز دی، 7 دی، 8 او 10. په دې ټولو سره ويندوز 7 ډیر نوم ویستلی دی او ډیر ښه ويندوز دی. ټول پرزه‌جات د کمپیوټر سره ډیر ښه سازګاري لري، ډیر ښه نرم کار کوي، ټول پرزې ټول اپلیکیشنونه پیژني او ډیر ښه نرم کار کوي. مونږ او تاسو په ويندوز 7 باندې بحث کوو چې بهترین ويندوز دی. دا به زه کلوز کړم، راغله شمه. اوله ورځ ده چې تاسو ويندوز په باره کې تاسو معلومات حاصل کړه. اوس به راشو پراکټیکل ويندوز شروع کوو. دغه ځای کې تاسو زما شماره، ایمیل ادرس ټول وینئ. که تاسو سره کوم سوال وي کولی شئ ما سره په ایمیل یا په موبایل کې شریک کړئ. زه به انشاءالله تر خپل وس و توانه پورې تاسو سره خپل مرسته وکړم. ټیچینګ آف ويندوز 7 ويندوز موږ تاسو شروع کوو. استاد رفیع الله صاحب زاده دی. په 2019 کال شپږم میاشت او 14 تاریخ کې دا ويندوز شروع شو. نن اوله ورځ د 14 تاریخ او را به شو پراکټیکل عملی کار ته به راشو. کله تاسو په دې ډیسکټاپ باندې دا وینئ، دا دې ته ډیسکټاپ وایي. تاسو کله په دې باندې رایټ کلیک کوئ، دغه مینو چې ظاهریږي دې ته پاپ اپ مینو وایي. دغه مینو به مونږ نن تاسو ووایو. کله ګوره تاسو چې رایټ کلیک کوئ اول پاور لرئ. پاور کې ګوره لاک د سویچ د ساین آوټ د ټول بخشونه لري. لاک په واسطه تاسو کولی شئ چې کمپیوټر قلف کوئ. قلف هم چې که دوباره چې یو انټر کوئ، که پاسورډ ولري پاسورډ وارد کوئ، دوباره خپل کمپیوټر ته داخلېدای شئ. سویچ یوزر په واسطه تاسو کولی شئ یو یوزر نه بل یوزر ته لاړ شئ. ساین آوټ په واسطه کولی شئ تاسو خارج شئ. او سلیپ په واسطه تاسو کولی شئ کمپیوټر خپل سلیپ کوئ. کمپیوټر به ویده وي. کله چې تاسو ماوس یا انټر ته فشار ورکوئ کمپیوټر به بیرته دوباره روښانه شي او هماغسې نه خپل کار بیرته شروع کړي. هایبرنیټ په واسطه تاسو کولی شئ کمپیوټر ګل کړئ او کله چې بیرته چالانه کوئ هماغسې نه خپل کار شروع کړي، آماده وي تیار. هایبرډ شټ ډاون په واسطه تاسو کولی کمپیوټر شټ ډاون کړئ. فول شټ ډاون په واسطه تاسو بیخي کمپیوټر کولی شئ چې دایمي خاموش کوي. هر کله چې تاسو وغوښتل بیرته یې هم روښانه کولی شئ. ریسټارټ په واسطه کمپیوټر یو پیره ګل کیږي او بیرته دوباره روښانه کیږي. دې وظیفه دا ده کله چې تاسو مختلف اپلیکیشنونه انسټال کوئ کمپیوټر یو دفعه ریسټارټ کوئ تر څو اپلیکیشنونه ځان سم کړي. او دې پسې ویو دی. ویو په واسطه موږ تاسو کولی شو د ډیسکټاپ آیکنونه غټ واړه کړو. اول به زه دا ډیسکټاپ شو کړم، شو ډیسکټاپ آیکن. دا آیکنونه تاسو کولی شئ غټ واړه کړئ. ګوره ویو ته موږ ځو، لارج آیکن. دا آیکنونه وینئ غټ شو. که تاسو دا غواړئ چې غټ نه شي میډیم شي، میډیم باندې کلیک کړئ، په دې شکل شو، بیرته متوسط شو. که غواړئ چې واړه کړئ په سمال آیکن باندې کلیک کړئ، وینئ بیخي واړه شو. زه نه میډیم بیخي سم سایز ده، په میډیم متوسط او سټ په ډول شو. همدا سمه ده. دې پسې آتو ارنج آیکن لري. ګوره زه دغه فعلا دا اپشن نه وباسم. اوس دا ګوره زه دلته ایږدم ایښودل کېږي. سمه ده. هر خوا ته بوځم دا ټول آیکنونه اخوا ګډ وډ ایښودی شم. که دا زه ورته ووایم چې نه ویو ته لاړ شه، آتو ارنج فعال که، چک یې که، وینې ځان اتومات خط کې برابري. اوس دا زه دخوا ایږدم نه ایښودل کېږي. هر څه دخوا ایږدم نه ایښودل کېږي. خپله ما خط کې ځان عیاروي، اخوا دخوا نه ځي. دې پسې بل ویو ته ځو او الاین آیکن ټو ګریډ څه وظیفه لري. دا به موږ یو دفعه دا دواړه یو بل سره ارتباط لري. دا به یو دفعه غیر فعال کړم او ورپسې به ویو ته لاړ شم، دا بل به هم غیر فعال کړم. د کار نه به یې وغورځوم. اوس به د دې وظیفه تاسو وګورئ. دا ګوره زه دلته ایږدم، دا بل آیکن راوړم دغلته ایږدم. ګوره ایښودل کېږي. صحیح شو. لږې که دخوا ته کېده ما هم ایښودل کېږي. خط هېڅ نظر کې خط نه نیسي، هر ځای کې چې کېدو ایښودل کېږي. دا زه ورته وایم چې نه ویو ته لاړ شه، الاین آیکن ټو ګریډ. دا وه چې یو خط کې وصل وینې اوس ځان یو خط په شکل سم کړلو. دا وظیفه د ویو
د الاین آیکن د دې ولا دویم د اتو ارنج فرق چې د آیکنونه بیرته خپل ځای ته لاړ شي دا وظیفه هم تاسو وپېژندله بیرته ویو ته ځو بل بخش موږ دلته لرو شو ډیسکټاپ آیکن دا فعلا چک ده دغه آیکنونه د ډیسکټاپ موږ ته دلته ښیي که دا موږ انچک کړو د آیکنونه بیا موږ ته نه ښیي شو ډیسکټاپ آیکن انچک دغه آیکنونه دلته نه ورک شو ډېر خلکو نه داسې کېږي د آیکنونه ترې ورک شي بیا وایي چې دغه آیکنونه څه شو ورپسې ګرځي دا ویو بخش کې شو ډیسکټاپ آیکن چک کړئ د آیکنونه بیرته ظاهره کیږي تاسو بیا کولی شئ وی وینئ ویو بخش ته ځو بل بخش چې موږ لرو شو ډیسکټاپ ګیجټ ګیجټونه تاسو کولی شئ چې غیر فعال کړئ او یا یې ووینئ دا فعلا د سات یو ګیجټ ده یا دې طریق نه تاسو هم کولی شئ ګیجټونه راولئ که زه ورته وایم چې یو ګیجټ زه غواړم چې دلته نه راوړم ګیجټ ته ځم او ورته وایم چې دغه سات موږ سره دلته اضافه کړه دا سات کولی شم زه هغه کونج کې هر چېرته مې زړه ایښودم خو نه فعلا د دلته یې وي دغه ګیجټونه چې تاسو غواړئ غیر فعالې کړئ چې مثلا وی نه وینئ چې کوم ځای کې دی ویو بخش ته ځئ شو ډیسکټاپ ګیجټ انچک وینئ هغه ګیجټونه ورک شول که بیرته غوښتل بیرته یې کولی شئ د ګیجټ طریق نه یو کلیک یې کوئ بیرته دوباره راځي او دا بیرته کلوز ضرورت نشته دی ته دا وظیفه د چی شو ویو بخش کې شو ډیسکټاپ ګیجټ کې چک وي هغه ګیجټونه ښیي که انچک وي نه ښیي بل بخش دې سره چې موږ لرو رایټ کلیک سورټ بای ته ځو سورټ بای د آیکنونه په کوم شکل سره عیار شي سورټ بای باندې کلیک کوو نیم په شکل یعنی نوم په شکل موږ سره عیار شي یا دا عیار شو زه وایم چې نه سورټ بای ته د سایز په شکل موږ سره عیار شي وینئ اوس دا کمپیوټر اخر ته لاړو د سایز په شکل عیار شو بل بخش سورټ بای آیټم په شکل بخش په شکل عیار شي بیرته په دې شکل عیار شو ورپسې بل بخش سورټ بای ډیټ موډیفای آخري شی چې موږ لیکلی هغه باید اول ته راشي آخري شی چې موږ ټایپ کړی باید اول ته راشي او نور بخشونه هم داسې ورپسې مسلسل اخر ته لاړ شي زه ورته وایم چې نه دا سورټ باید د نیم په شکل وي سمه ده دا بخشونه تاسو کولی شئ چې په هر شکل مو غوښته نیم نوم په شکل سایز په شکل آیټم په شکل او ډیټ په شکل تاسو کولی دا آیکنونه عیار کړئ ورپسې ریفریش په واسطه تاسو کولی شئ کمپیوټر ریفریش کړئ یاد وکړم چې ریفریش کو شارکټ بیا F15 ده F15 ووهه کمپیوټر ریفریش کیږي کمپیوټر ساه اخلي کمپیوټر ساخلی او خپل کار ښه کوي ورپسې بل بخش موږ تاسو لرو پیسټ که تاسو کوم شی د کوم بل ځای نه راوړئ پیسټ یې کوئ مثلا زه ای ډرایو ته ځم وایم دغه نوټ رایټ کلیک که کاپي که دا بیرته کلوز که دویم دا ماته ډیسکټاپ کې م راوله د شیشې مخې ته راوله پیسټ کړمه او دا راغی پیسټ وظیفه دا ده چې د یو بل ځای نه تاسو ته کاپي راوړي ظاهره وي درته موجوده وي او پیسټ شارکټ تاسو کولی شارکټ په شکل هم هغه نوټ راولی دویم نه دا بیرته ډیلیټ که ډیلیټ پیسټ بخش کې مونږ پیسټ مونږ وویلې پیسټ شارکټ مونږ شارکټ په شکل راوستلی شو او کولی شو بیرته ډیلیټ هم کړو بل بخش مونږ سره دلته چې لرو انډو ډیلیټ کوم شی چې مونږ ډیلیټ کړي زه وایم چې نه هغه بیرته راوله کنټرول زیډ شارکټ ده زه هم شارکټ واردوم کنټرول زیډ وینئ شم چې ډیلیټ کړي هغه بیرته راغله دویم نه بیرته بیا ډیلیټ کړه دا وظیفه دی چې وا انډو ډیلیټ شارکټ کنټرول زیډ او مستقیم کولی شئ په دې باندې هم کلیک کوئ راځي ګرافیک بخش کې تاسو کولی شئ د کمپیوټر ګرافیک ووینئ یو دقیقه به منتظر پاشئ د کمپیوټر ګرافیک راځي ټول معلومات د ګرافیک په بخش کې ده چې تاسو ته وایي چې صفحه په کم سایز کې ده او ګرافیک په کم حالت کې ده او څونه ګرافیک لري ټول معلومات تاسو ته د ګرافیک راوړي لږ به منتظر پاشو ګرافیک راځي ورپسې لږ هغه چې راځي موږ تر هغه بل بخش وایي ګرافیک آپشن په واسطه تاسو کولی شئ چې پکې تغییرات راولئ ټری بخش کې هارډ کی بخش کې انیبل یا ډیزیبل یې کوئ خو موږ وایو چې نه د ګرافیک بخش کې بیخي ګوتې نه وهو دا وینئ ګرافیک تاسو سره راغی صفحه چې ده 1116 پر 908 کې ده کالر ډیپت 32 بایټه دی ټول روټیشن 3D ماکس ټول معلومات تاسو ته درکړی دی زه چې نه دا کلوز که دا وظیفه د چی شوه رایټ کلیک ګرافیک پراپرتیز وظیفه وه
دې کې هم تاسو کولی شئ چې بخشونه انیبل یا ډیزیبل کړئ، فعال یا غیر فعال کړئ، خو دې کې ګوتې مه وهئ، کار مه لرئ. بل بخش موږ سره دلته نیو دی. نیو په واسطه موږ تاسو کولی شو چې مختلف فولډرونه راوړو. مثلا ساده فولډر موږ کولی شو راوړو، زه وایم چې نوم یې رفیع الله کېږده، سمه ده. دې کې تاسو کولی شئ چې بعضې نوټونه هم واچوئ. بل فولډر چې تاسو راوړئ شارټکټ په بل فولډر موږ تاسو سره بریفکیس په نوم هم موږ تاسو سره فولډر شته. بریفکیس په واسطه تاسو کولی شئ هم یو فولډر راوړئ، نوم یې چینج کړئ او پکې مواد او درسونه پکې ور واچوئ. بل فولډر موږ تاسو سره دلته نیو ته ځئ. وینرار په واسطه تاسو هم کولی شئ چې دلته یو فولډر جوړ کړئ او پکې درسونه ور واچوئ. د دې یو ښه توب دا دی چې کم سایز چې مثلا 10 MB یا 10 MB تاسو ته کولی شئ په 2 او 3 MB هم تبدیل کړئ، کمپریس کوي وي دته، او وایروس هم نه نیسي. یو ښه توب دا هم دی. دا مختلف فولډرونه تاسو کولی شئ چې د نیو بخش نه راوړئ. ورپسې دا فولډر، وینرار او بریفکیس مونږ وویلې. شارټکټ څه وظیفه کوي؟ شارټکټ په واسطه تاسو کولی شئ یو پروګرام خلاص کړئ. مثلا زه ورته وایم چې نوټ پاډ پروګرام مونږ ته راوړه، نیکسټ یې که ښه وایي په کوم نوم یې سیف کړم؟ زه وایم NOTE نوټ په نوم یې سیف کړه، صحیح ده. فینش نوټ پاډ پروګرام مونږ ته راوړو، نوټ په نوم یې سیف کړو. کولی شئ تاسو دا خلاص کړئ او پکې کار وکړئ. ریفریش بیرته نیو ته ځو. نیو بل بخش دلته موږ سره مایکروسافت اکسس ډیټابیس کولی شئ تاسو خلاص یې کړئ، مستقیم اکسس پروګرام خلاصولی شئ. بیټ ماپ په واسطه تاسو کولی شئ یو بیټ ماپ راوړئ، دا شارټکټ دی. او تاسو کولی شئ چې دا ایډیټ کړئ، مستقیم پاور پوینټ پروګرام ته لاړ شئ او پکې تغییرات راولئ. رایټ کلیک بیرته نیو بخش ته او د کانټاکټ په واسطه مربوط دی، د دې بخش نه کېږي، دا مربوط دی نور پروګرامونه، دا به انشاءالله تاسو آینده کې وایي. مایکروسافت ورډ په واسطه تاسو ډاکومنټ په واسطه کولی شئ مایکروسافت ورډ پروګرام خلاص کړئ. ژورنال ډاکومنټ په واسطه تاسو کولی شئ هم ډاکومنټونه د ژورنال خلاص کړئ. مایکروسافت پاور پوینټ کولی شئ خلاص کړئ. پابلیشر کولی شئ خلاص کړئ. دغه مختلف پروګرامونه دي، ځینې تاسو کولی شئ دا پروګرامونه خلاص کړئ، که ورډ دی، که اکسس دی، که پاور پوینټ دی، هر پروګرام چې دی کولی شئ دې ځینونه هم تاسو خلاص کړئ. نو وینرار مونږ او تاسو وویله چې یو ډرایو فولډر کولی شئ جوړ کړئ، پکې معلومات خلاص کړئ، ور واچوئ. ټیکسټ ډاکومنټ په واسطه کولی شئ نوټ پاډ پروګرام راولئ، نوټ پاډ پکې کولی شئ معلومات ولیکئ او سیو یې کړئ. ورپسې نیو ته ځو. ورپسې بریفکیس دا بخش هم تاسو ویلو چې د بریفکیس فولډر هم تاسو جوړولی شئ، پکې کولی شئ معلومات ور واچوئ. دا مربوط دی نیو، دا بخشونه تاسو راوړلی شئ. ورپسې سکرین ریزولیشن په واسطه تاسو کولی شئ د صفحې ریزولیشن تغییر کړئ. ډسپلی په واسطه تاسو کولی شئ چې موبایل پی سي ډسپلی راولئ، او د ریزولیشن په شکل تاسو کولی سایز د صفحې تغییر کړئ، کم او زیات یې کړئ. زه وایم نام دا سایز 1366 پر 288 کې صحیح دی. اورینټیشن په واسطه تاسو کولی شئ دا صفحه چې د ډیسکټاپ ده دا راوګرځوئ، مثلا پورټریټ په شکل وي، لینډسکیپ په شکل وي، لینډسکریپ په شکل وي، پورټریټ په شکل کولی شئ یو باغرای کړئ، برعکس یې کړئ، یا بیرته په دې شکل باندې جوړوي. هم کولی شئ روټیشن ورکړئ، تغییرات کې راولئ، ویې چرخوئ. ټول معلومات دلته نور هم اډوانس کې کولی شئ هم تاسو تغییرات راولئ. دغه بخشونه بیا انشاءالله موږ تاسو په کنټرول پنل کې انشاءالله په بحث کوو په ریزولیشن باندې. ګیجټ په واسطه تاسو کولی شئ مختلف ګیجټونه مثلا راولئ، کلنډر راولئ، صفحې مخې ته ساعت کولی شئ راولئ، مثلا سلایډ شو کولی شئ، دلته مختلف عکسونه خپل ور واچوئ، بیا عکسونه تبدیلیږي. ویدر کولی شئ، دا هر یو بخش چې ستاسو ضرورت وي کولی شئ رایولئ. زه وایم چې نه دا بیرته ټول کلوز کړه، دې ته ګیجټونه وایي. دا کولی شئ د صفحې بغل کې کیږدئ او استفاده ترېنه وکړئ. بل بخش پرسونالایز په واسطه تاسو کولی شئ مختلف بخشونو ته لاړ شئ. مثلا چینج ډیسکټاپ آیکن، د آیکنونه چې ډیسکټاپ کې دي، کمپیوټر، نیټورک، دا کولی شئ فعال یا غیر فعال یې کړئ. مثلا کمپیوټر نوي صفحې مخکې کې انچکې کړه، اپلای اوکې کړه. زه وایم نه دا دې وي، اپلای اوکې کړه، صفحې مخې ته هم راځي. کولی شئ مختلف آیکنونه راوړئ. چینج ماوس کولی شئ تبدیلي کړئ، پوینټر، بټن، ټول وظیفې کولی شئ تاسو چینج کړئ.
چینج یور اکاونټ پکچر کولای شئ دغه عکس کولای شئ تاسو تبدیله کړئ مختلف بخشونه دي دلته ډسپلی بخش ته تللی شئ رنګ یې تبدیلولی شئ او ساوند یې تبدیلولی شئ سکرین سیور او بیکګراوند دا عکسونه د صفحې تبدیلولی شئ مختلف بخشونه دي انشاءالله موږ او تاسو په کنټرول پنل کې بیا په دې باندې پوره بحث کوو فعلا دلته کوم شی نه دی پاتی د اوله ورځ وه ډېر کم درس مو ولو یو ابتدایي معلوماتو د ویندوز په باره کې او پاپ اپ مینو درس و نوی درس به انشاءالله سبا ته وګورو تاسو په الله باندې سپارم ښاد او بریالي اوسئ